درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم ښه راغلاست. بخت الله بهار یم او حاضر شویم تر څو تاسو ته د خطاطۍ په برخه کې یو نوی لوست چمتو او در وړاندې کړم. د خطاطۍ په برخه کې موږ د نستعلیق خط پیل کړی دی. د نستعلیق خط په افغانستان، ایران، سعودي او همداشان په نورو اسلامي هیوادونو کې د کارونې خورا ډېر ځایونه لري او ډېر مشهور خط دی. د نستعلیق په خط کې موږ د الفبا توری پای ته رسولی وو. له هغه وروسته مو د ب مرکب پای ته ورسوو. له هغه وروسته مو په تیره ویډیو کې د ح مرکب د سواد تر توري ورسوو. د ح توری مو د سواد له توري سره ګډ کړل. نن راځو د ح توری له توی توري سره، د ح توری له عین توري سره، د ح توری د ف له توري سره، د ح توری له قاف توري سره او د ح توری له کاف له توري سره ګډوو. څنګه کولی شو چې د ح توری له زوی، عین، ف، قاف او کاف له تورو سره ګډ کړو، دا نن لولو. هیله مند یم چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ له لوري هره نوې اپلوډ شوې ویډیو تاسو ته پر وخت ورسیږي او تاسې خپلې زده کړې ورڅخه وکړئ. د خطاطۍ د زده کړې لپاره موږ کړکۍ، مشواڼي او پارچو ته اړتیا لرو. خو که چیرې دا مواد نه وي، موږ کولی شو چې یوه پارچه او یوه له داسې قلم څخه ګټه واخلو چې نوکه یې پرې شوې وي، څوکه یې پرې وي. هر کله چې داسې قلم موږ ولرو نو دې ته به اړتیا نه وي چې موږ د کړکي یا رنګ څخه ګټه واخلو. راځو خپل لوست ته. ح له زوی توري سره یا له توی توري سره څه ډول ګډوو؟ دې ته جوم هم ویلی شو، چې هم، خې هم، ځې هم ورته ویلی شو، څې هم ورته ویلی شو، همداسې نور توري هم ورڅخه جوړولی شو چې شکل یې دغه شکل ته ورته وي. دې ته زوی هم وایو او توی هم ویلی شو ورته. اوس راځو عین ورسره ګډوو. عین ورسره ګډوو. عین په څه ډول ګډي ورسره؟ راځو اوس ح له ف توري سره. دا چې هم دی، جوم هم دی، خې هم ده، همداسې نور توري هم ورڅخه جوړولی شو. قاف څه ډول ورسره ګډېږي؟ قاف، جوم هم دی، خې هم ده، څې هم دی، ځې هم، همداسې نور توري هم. همداشان کاف څه ډول ورسره ګډوو؟ کوم فکر کړی وي د هر مرکب د پای توری مکمل وي، دې ته فکر کوئ کله مو چې الفبا توري زده کړل نو په مرکباتو کې به مو هم ستونزه حل شي او تاسو به وکولی شئ چې یو توری له بل توري سره څنګه ګډ کړئ. او دا واضح خبره ده
چې د هر مرکب د پای توری یو پوره توری وي، یعنی نیم نه لیکلی کېږي. خدای تعالی دې وکړي چې د ننني لوست څخه ډېر څه زده کړئ، ډېر مشق ورباندې وکړئ، خوښ شوی به مو وي. زموږ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.